السلام علیکم ورنو زه په سروبي کې یم او اکثر سروبي د مهیانو سره یو ځای شوې ده. مله ولې نه دلته یو څوک چې تجربه لري د مهیانو باره کې هغه نه پوښتنه وکړو ځکه زه خپله تجربه نه لرم چې یو مهی څنګه پوه شي دا فرش دی کوم مهی ښه دی پاکستان مهیان دي که د ایران دي که خپل افغانستان تولید لري آیا سروبي د مهیانو لپاره ښه انتخاب دی که نه دی ځکه ډېر خلک په دې فکر دي چې دا مهیان دلته لاندې اوبو کې دي خو فکر نه کوم داسې وي. یو مهی دا دی څه شوې دا نه تا نه پوښتنه کوم ته راشه دا خلکو ته ووایه چې څنګه دوی پوه شي چې دا مهی تازه دی او بل کوم مهی واخلي چې هغه کې دا ډیکې پکې کم وي. اول خو ټول ته سلامونه. وعلیکم السلام. مایان خو انشاءالله چې ټول صحیح مایان دي خو په دا اوس وخت کې د موږ د سروبي خپل مایان کوم ځای کې دې سیند کې خو به سروبي نه وي شرمایي دي بهترینه شرمایي دي هغه به واړې دونه غټ خو به نه وي که نه دونه نه دي دې ته پتره مایي وایي دا د نغلو ډنډ او د سروبي د ډنډ د ډنډ ساحې نه ده راځي دا هم وطنۍ مایي ده او ښایسته مایي ده له شک هم غټې دي او شرمایي چې دغه بیا ځان ته مایي ده. اوس مهیان د پاکستان نه راځي نه پاکستان خو بیخي دغه واته میاشتې څه لاره بنده ده هېڅ مایي درک نه لري او نه راځي یو دانه ټول د ایران نه راځي او بدیلو لارو نه تاجکستان کله کله راځي ازبکستان خو ټولو کې ښه مایي دی اوس وخت کې د ایران خارجي مایانو کې ایران خو اول خو وطني ښه مایي ده. نه اوس حقیقت به ووایو چې وطني کې څه کیفیت دی او ایراني کې څه کیفیت دی چې خلک یې زده کړي هغه تطبیق کړي که نه. وطني خو دا ده چې تازه ده دا اوس تا ولیده چې موږ له دې نه راجع کړو ژوندی و وطني و نو د ایران نه د ژوندي راوړل فریز راځي هغه وختمن ځنډني راځي وخت باندې تېر سوی حد اقل یو 15 ورځې شپږ ورځې په وخت کې نیسي هغه هم په یخچال کې راځي یخچالي موټر دا اکثریت مایان په دې د موږ د خپل داخلي چې د ګراس مایي دي پتره مایي ورته وایي شرمایي ورته وایي دیسي مایي دي او سلور دي دا په دې فارمو کې پیدا کېږي. چې یو کس دلته را روان وي کوم مهی ستا په نظر وخوري ښه دی ورته ستا په نظر باندې؟ ما په نظر باندې اول به یې شرمایي وخوري چې د هغې کیفیت لاندې نور نه ډېر ښه ده او دویم بیا دغسې مایي لکه راوس چې موږ ژوندی راونیو پتره مایي دا وخوري دا هم ښایسته مایي ده او د دې نه پته نو بیا د وطن دپاره هم دې وخوري. که یو سړی د مهیانو فارم جوړ کړي آیا ګټه کوي؟ ولې نه صاحب تقریبا داسې فکر وکړه چې په دغه څو ورځو کې اوس دغه د موږ د وطن دپاره هم وایي ډېر لوړ قیمتونه دي نو 2800 افغانۍ یو من یعنې کیلو په 400 افغانۍ موږ ته راکوي. مخکې څونه وو؟ دا داسې فکر وکړه چې مخکې د پاکستان باندې لاره خلاصه وه دا په 1100 افغانۍ اوس په 300 افغانۍ دي او دا داسې یو نسل ده چې په هره شپږو میاشتو کې یو کیلو نه دی بر کېږي وزن کې. ښه نو داسې معلومیږي چې ښه بزنس ده او تقریبا 10% مارکیټ کې خالیګاه وه نو چون مارکیټ کې ډیمانډ شته دی ځکه قیمت یې جګ شوی دی نو دا یو بد بزنس نه دی چې ته یې وکړې خو دوه شرطه دي اوبو ته نږدې وي او بل کوم شرطونه دي او کوم مهی دوی شروع کړي ستا په نظر چې ساتل یې اسانه دي او خرڅول یې زر کېږي؟ ګراس او سلور مهی راو او پترس چیناګان دغه مهی په دې د موږ افغانستان کې صحیح راځي. ډېر ښه جزاک الله خیر شاکر نه پوښتنه وکړه او الله دې خوشحاله درم. السلام علیکم.